ملا هبت الله خپلو پلویانو ته زموږ د نظام بقا لپاره استشهادي ته تیار اوسئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالب مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی همغسې مو چې په سختۍ کې قرباني ورکړه دغسې مقابلې او قربانۍ ته بیا چمتو اوسئ. همغسې استشهادي مو چې پرون وکړ د کامیابۍ د ساتلو لپاره بیا هم استشهادي وکړئ. قربانۍ ورکړئ، شاته نشئ، ورته آماده اوسئ. نوموړي وړاندې ویلي همغسې چې د دښمن پرون په بمونو ویشتلی، په هر قسم کیمیاوي موادو یې سوځولی، هغه دښمن نن هم غافل نه دی ناست او په بل قسم مو ولي، په تبلیغاتو او تفرقه مو ولي. پرون مو چې صبر وکړ نن هم صبر وکړئ. ملګرو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.